محترم ورور احمد ساجد مسعود صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي مړی چې وسي نو بیا قریبان را ولاړ سي د خلکو څخه پیسې په قرض واخلي، بیا دوره اسقاط باندې کوي، ورسته چې دوره اسقاط باندې وکوي بیرته هر چاته دغه پیسې ورکي. دا طریقه د شریعت د نظره څنګه ده؟ محترم وروره، دا طریقه د هغه چا د پاره چې هغه خپلې پیسې نه لري، مثلا منځونه ځینې قضا سوي دي، روژې ځینې خوړل سوي دي، اوس دونه پیسې نسته، د دې سړي دومره پیسې نه دي پاته چې هغه د لمنځو فدیه یې ورکي یا یې د روژو فدیه ورکي. نو فقهای کرامو دا طریقه بیان کړې ده چې یو څو کسان دې کښېنوي، هغه د لمنځو روژو ته دې حساب وسي، هغو نه فدیې دې برابرې سي، که زیات یې هم پروا نه لري، هغومرې خو به خامخا یي. نو بیا دې خلک کښېنوي، په دې خلکو کې به غنیان خلک نه وي، ټول به مسکینان وي، او دا ورکول ور اخیستل به هم د ټوکو په رقم باندې نه وي. ورکوونکی بیا هغه خلکو ته ورکوي او ورته وایي به چې دغه مبلغ په فدیه د لمنځو کې که چیرې د دغه حاضر متوفا څخه قضا سوي ما تا ته درکړي دي، هغه به ورته وایي چې ما په الفاظ مذکوره ورسره قبول کړي دي، بیرته مې تا ته بخښلي دي. بس همدغه طریقه به روانه وي، یو وار به د لمنځو، بیا د روژو، بیا به د جمیع حقوق شرعیه و خو علما یو طریقه زده ده، دا به ګرځي. نو دا طریقه امام محمد رحم الله فرمایي چې ښه طریقه ده، ډېر امید داسته چې د دې مړي د غاړې خلاص سي، کم منځونه او روژې چې د ده څخه قضا سوي او قضا یې نه یې راګرځولې، ممکن الله یې په دې سره معاف کړي. نو دا ښه طریقه ده، خو خپل شرایط لري چې هغه شرایط یې پر ځای سي. والله اعلم بالصواب.